بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د موږ تاسو د فوټوشاپ دوهم درس ته. ګورئ په تېر درس کې موږ تاسو په ټولز باندې کار کړی. ټولز د فوټوشاپ ډېر یو مهم بخش دی، نو په همدې وجه باندې موږ تاسو زیات کار په همدې باندې کوو او له دې نه وروسته به انشاءالله نور اپشن هم دلته وایو. نو ځکه ټولز ډېر یو مهم بخش دی. نو په تېر درس کې دوهم درس موږ تاسو نن درېیم درس دی موږ تاسو په ټولز باندې کار کړی او سلیکشن ټولز هم ویل او همدارنګه سلیکشن برش ټول هم ویل او د دې ترڅنګ آبجیکټ سلیکشن او کویک سلیکشنز او میجیک وان ټول سلیکشن هم ویل. نن د موږ تاسو کراپ ټول، پرسپیکټیو سلایس او سلایس سلیکټ ټول او د دې ترڅنګ فریم ټول او یو وړاکې شانتي پروژه کار کوو. لومړی راځو یو څو تصویران ځان سره راوړو. فرض مثال که زه یو دا تصویر راوړم، یو هم دلته یو بل تصویر پیدا کوم، مثلا دا تصویر راوړم، یو دا تصویر راوړم، خو دغه درې تصویران به زه خلاص کړم. په دې به زه تاسو ته لومړی کار وکړم. نو راځو درس شروع کوو. موږ تاسو لومړی کراپ ټول ده. کراپ ټول څه کار کوي؟ کله چې تاسو کراپ ټول باندې ولاړ یاست دغلته یو څو کونجونه ښکاره کېږي. په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې دا راوړئ. مثلا زه راوړم دا دلته، دا دلته، دا دلته. دغه کومه خړه ساحه چې تاسو وینئ دا کراپ کېږي، یعنی دغه ساحه نوره په دغه تصویر کې شتون نه لري. یعنی دغه ساحه زه نه غواړم. که زه اوس دا اپلای کړم نو تاسو وګورئ چې هغه ساحه ترې نه ایسته شوه. نو کراپ په خپله باندې له نوم نه معلومیږي چې کراپ ټول د څه لپاره استعمالیږي. اوس د دې ترڅنګ بل چې دا موږ تاسو سره پرسپیکټیو ټول ده. پرسپیکټیو ټول څه لپاره کاریږي؟ مثلا زه راځم یو تصویر، فرض کړه دا تصویر ده، صحیح ده. پرسپیکټیو کراپ ټول اخلم. کله چې دلته تاسو وګورئ کلیک کوئ تاسو دلته، نو دغه ډول څلور نقطې به تاسو ته درکړي. نو دغه نقطه راوړئ مثلا دلته، دا راوړئ دلته او دا هم راوړئ دلته. اوس مثلا ماته څوک وایي چې ما دغه کتاب یوازې دغه مخ په کار ده، نو زه هم دغه مخ ورته د کتاب راباسم. کله چې تاسو دا دلته جوړ کړئ، برابر یې کړئ، دلته کلیک کړئ، نو هغه د کتاب مخ یې موږ تاسو ته راکړو. دا هم د پرسپیکټیو کراپ ټول کارو. دې ترڅنګ سلایس ټول ده. سلایس ټول څه لپاره استعمالیږي؟ مثلا زه راځم یو تصویر راوړم، د دې مطابق زه هر یو تصویر جدا جدا ځکه راوړم چې تاسو ته معلومات وسي، پته درته ولګېږي چې دغه سلایس ټول دغه شیان د څه لپاره استعمالیږي. سلایس ټول زه اخلم. ماته څوک وایي چې دغه څلور تصویران دي، دغه څلور واړه راته بیل بیل کا. اوس که زه راسم یو نوې صفحه ورته واخلم او دا تصویر اول په دلته سلیکشن ټول سره ریکټانګل سلیکشن سره انتخاب کړم، دا راوړم بیل ته پیسټ کړم او بیا دا بل انتخاب کړم، دا یو څه کار ډیر زیات موږ تاسو سختېږي. نو زه راسم اسانه لار سلایس ټول انتخابوم. سلایس ټول انتخابوم. کله چې سلایس ټول انتخاب کوم، مثلا دا تصویر مې دومره پکار ده، دا هم مې دومره پکار ده، دا تصویر راځم دا مې مثلا دومره پکار ده او دا تصویر مې دومره پکار ده. نو زه څلور وړ تصویران ماته جدا جدا الته راکوي. نو زه دلته راځم سلایس ټول لږ څه ایډیټ پکې کوم. مثلا دغه تصویر زه دوهم اپشن و تاسو انتخاب کوئ. ګورئ سلایس سلیکټ ټول انتخابوئ، نو دلته یو کلیک کوئ، د هغې نه وروسته تاسو ته ایډیټ اجازه درکوي چې کولی شئ ایډیټ یې کړئ. نو زه مثلا دا مې دلته دومره پکار ده. اوس دا زه جدا جدا غواړم چې ترلاسه کړم. نو زه راځم فایل ته، بیا ایکسپورټ ته، بیا هم سیو فور ویب ته راځم او له سیو فور ویب نه وروسته دلته چې شی جی پی جي های ده، دلته زه فارمیټ جی پی جي انتخابوم او له دې نه وروسته سیو باندې کلیک کوم. له سیو نه وروسته بیا راځم ډیسکټاپ پر سر یې سیو کوم. سیو کوم یې، دلته ما مخکې یو تصویر سیو کړی و، نو دلته راته وایي چې د ریپلیس کوئ، په هماغه نوم باندې ما سیو کړی و. نو زه ورته وایم چې هو بلکل ریپلیس یې کړئ. ریپلیس باندې کلیک کوم. نو اوس به تاسو لاړ شئ ډیسکټاپ صفحې ته، دلته چې تاسو راسئ ایمیج ته، تاسو به ووینئ دا یو، دوه، درې او دا هم څلور. د څلور واړه یې ماته جدا جدا راکړل. دا هم د څه کار و؟ د سلایس ټولز کار. دې ترڅنګ موږ تاسو سره دا د څه شی ده؟ فریم ټول ده. زه مثلا راځم یو تصویر راوړم، فرض مثال که دغه تصویر ماته څوک وایي چې زما یوازې دغه فریم پکار ده. نو زه لومړی آلټ شفټ نیسم، فریم ټول باندې ولاړ یم، دغلته کلیک کوم. مثلا دلته کلیک کوم. تاسو وګورئ چې ماته یوازې هغه فریم راکړو. نو په دې شکل تاسو کولی شئ چې یوه مهمه برخه د یو څیز انتخاب کړئ. دلته به هم تاسې په دوهم اپشن کې اوسیږئ، په الپټیکل فریم کې. ښه، اوس راځم یوه لنډه پروسه تاسو ته کار کوم. مثلا زه راځم یو څو تصویران دلته له ځان سره راوړم. لومړی دغه تصویران زه کلوز کړم. خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي یاستئ. انشاءالله ډېر اسانه او ډېر لنډ درس و، او کومه پوښتنه درلودله نو تاسو کولی شئ چې پوښتنه هم وکړئ. بل چې د موږ تاسو سره څه ده، هغه موږ تاسو سره د یو پروژه باندې کار کوي. یو لنډه پروژه راوړو. مثلا زه یو دا تصویر راوړم، یو هم
دغه تصویر راوړم او همدارنګه یو بل تصویر دا راوړم. دغه درې تصویران ما له ځان سره راوړل. دا هم ګوندومه. اوس تاسې وګورئ یو دا تصویر شو، یو دا تصویر شو او یا هم دا تصویر شو. صحیح ده. لومړی ما ته یو څوک وایي چې دغه عکس راته دلته راوړه، دلته یې راوړه، دلته باید اوسېږي، رنګ دې هم د بیکګراوند واخلي او دا لمر دې هم ورسره وي. ښه دا زه څنګه کومه؟ نو زه راځم لومړی دې تصویر ته. ګورئ ډېر خوندور برابرېږي. لومړی تاسې اسانه راځئ که تاسې دلته راشئ مثلا سلیکشن ټول ته یا لیسو سلیکشن واخلئ یا دغه سلیکشن واخلئ، میجیک وان ټول په یو کلیک سره سلیکټ کړئ یا هم کویک سلیکشن سره او یا هم ابجکټ سلیکشن سره. نو دا به درته ډېر سخت نه تمامېږي بلکې یو اسانه لارې بله هم شته. سلیکټ ته راځئ، دلته ورته وایي چې سبجیکټ، ما دغه سبجیکټس یعنې دا کرکټر مې په کار دی. دا په اتومات ډول فوټوشاپ به تاسو ته دا کرکټر انتخاب کړي. اوس تاسې کنټرول سی ووهئ، راسئ دلته کنټرول وي ووهئ. کنټرول وي باندې مې چې کلیک کړه، د دې نه وروسته موو ټول واخلئ، وي پرېس کړئ او د دې سایز ور وړکی کړئ. د دې سایز چې مو کله وړکی کړه، اوس ما ته یو څوک وایي چې دلته اپلای کوئ. اوس راته وایي چې دغه د بیکګراوند رنګ باید ولري. نو زه څه کوم؟ راځم ایمیج ته، دا انشاءالله دا هر یو بخش جدا جدا وایو. ښه موډ هم وایو، اډجسټمنټ هم وایو، اوټو ټون هم وایو، اوټو کنټراسټ هم وایو. دا هر یو بخش جدا جدا په دې باندې کار کوو. اوس یوازې د پروژې مطابق زه کار کوم. نو مثلا زه راځم دلته ایمیج ته، د ایمیج نه وروسته اډجسټمنټ ته، اډجسټمنټ نه وروسته چېرته راځم؟ ماچ کلر ته. ماچ کلر باندې مې چې کلیک وکړو، سورس ته راځم، سورس کې درېیم اول انتخابوم، بیا له هغې نه وروسته جی پی جي انتخابوم. دا به ما مدرسه سره دا رنګ اوکې رنګ یې هماغه واخیست. ښه اوس دا خو وسو. اوس ما ته مثلا وایي چې دغلته دی د دې سوری هم اوسېږي. نو څه کوم دې لپاره؟ تاسې راځئ دغه لایر اخلئ، دا اول دې نه یوه کاپي اخلئ. صحیح ده. کله چې مو کاپي واخیسته لایر انتخابوئ ده او په دې باندې څه کوئ؟ کنټرول ټي وهئ، کنټرول زیډ کوئ بېرته لایر انتخاب ده، کنټرول ټي مو چې ووهله، له دې نه وروسته په دې باندې راس کلیک کوئ او دلته هم ډیسټورټ اخلئ. کله مو چې ډیسټورټ واخیسته دغه پوینټ نیسئ، دا راوړئ په دې شکل دلته. کله مو چې دلته واچوو له دې نه وروسته دا اپلای کوئ. کله چې مو اپلای کړه دلته راځئ په لایر باندې کلیک کوئ په همغه اول لایر باندې او دلته هم څه شی انتخابوئ؟ بلنډینګ آپشن انتخابوئ. کله چې مو بلنډینګ آپشن انتخاب کړه دغه ډول یو وینډو به تاسو ته خلاص شي. له دې نه وروسته بیا په کلر اورلای باندې کلیک کوئ. کلر اورلای مو چې کلیک کړله دغه رنګ په دغه شکل باندې سوری به په دغه شکل جوړ شي. خو زه نور هم غواړم چې یو ډېر څه بهتره معلومه شي. پلس بټن باندې کلیک کوئ او دلته راځئ. پلس بټن که کلیک هم نه کوئ فرق نه کوي. ښه مثلا دغه زه بېرته بندوم. صحیح ده. دلته راځئ دې باندې کلیک کوئ، همغه بېرته فعاله شو. نو دلته راځئ دلته رنګ ورته انتخابوئ. مثلا زه وایم چې همغه د بیکګراوند رنګ باید ولري. نو دا تاسې اوکې کوئ. اوس تاسې وګورئ په دې شکل. ښه اوس مثلا راځئ یو څه اوبسټي ورکموئ دومره اندازه، سوری یو څه خیره معلوم شي، ښه معلوم شي. نو تاسې وینئ چې سوری بالکل دقیق معلومېږي، ډېر خوندور معلومېږي. ښه اوس راځئ مثلا یو څه ماچ ټول اخلئ چې دقیق معلوم شي د سوري په شکل باندې. دغه د سیاره کاټ اوس تاسې وګورئ څومره خوندور شو. دا هم سوری موږ تاسې وګورئ. اوس له دې نه وروسته دغه لمر ده، دا مثلا ما ته یو څوک وایي چې دا راته وایي چې دا دلته راوړه. نو څه کوم؟ دغه زه انتخابوم، راځم موو ټول ته، دا انتخابوم چې تصویر چېرته ده، دا انتخابوم راوړم یې دلته، دلته یې خوشې کوم. دې نه وروسته سایز یې ورغټوم دومره اندازه. صحیح ده. دلته راځم چېرته؟ نورمل ته. په نورمل کې سکرین انتخابوم. سکرین مې چې انتخاب کړو دا اپلای کوم. اوس یې تاسې وګورئ چې څنګه شو. ډېر اسانه، ډېر دقیق او خدای دې وکړي چې زده کړی مو وي. د نن درس موږ تاسو ته همدې جو په روان درس کې به انشاءالله مخکې ځو. ټولز به کاروو، دا ټول ټولز به وایو. بیا به له هغې نه وروسته راځي فایل مینو کې چې څومره شیان دي دا به ټول وایو. ایډیټ مینو کې چې دي او همدارنګه دا ټول مینوګانې به وار په وار وایو تر څو فوټوشاپ د موږ او تاسو له صفر نه تر اخره پورې ډېر ښه زده شي. اوس لپاره ښه وخت.